بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې جوړ او روغ اوسیږئ. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ درویشتم درس ته په خیر راغلاست. په درویشتم درس کې تاسو ته د انګریزي ژبې د ګرامر څخه تاسو ته پارټس اف سپیچ یا د کلام اجزاوي راپیلو. د کلام اجزاوي د هغه لویه برخه د انګریزي ژبې د ګرامر تشکیلوي چې د دې زده کړه او په دې باندې پوهېدنه ډیره مهمه او اړینه ده. مثال په تور سره موږ تاسو وایي چې parts of the body د بدن برخې یا اجزاوي. اوس د بدن په برخو یا اجزاو کې لاسونه شامل دي، سترګې شامل دي، پښې شامل دي، د مختلف نور برخې او اجزاوي شامل دي. مثال parts of car د موټر برخې، د موټر اجزاوي، مثال ټایر دی، ماشین دی، د ننه مختلف سیسټمونه دي. parts of speech بیا څه ته وایي؟ parts of speech بیا د کلام برخو ته وایي، د کلام اجزاو ته وایي. اوس کله کلام کیږي، خبرې کیږي، وینا کیږي، دغه هره وینا چې تاسو پر مختلفو برخو باندې ویشئ او د کلام اجزاو باندې غږیږي او د کلام اجزاوي د ګرامر پر اساس باندې ترتیبوي او تنظیموي او هغوی پیژنئ او په کل کې د هغوی دنده پیژنئ چې د دې برخې دنده څه ده او دا کومه دنده اجرا کوي. دغه دپاره د کلام اجزاوي ډېرې مهمې او اړینې دي. نو راځو د کلام اجزاو ته پر ابتدایي مواردو باندې بحث کو. پیژندنه د برخې دي، ترکیبات دي، همدارنګه اجزاوي دي. انشاءالله پر راتلونکو درسونو کې د پارټس اف سپیچ یا د کلام د اجزاو هغه نه ډوله باندې دي، پر هغه باندې بیل بیل بیا ستاسو سره تفصیلي غږیږم او تفصیلي درسونه پر هغه باندې درته ریکارډوم. خو یوه غوښتنه دا درڅخه کوم چې کله درس روان وي نوټ در سره راواخلي، کتابچه را سره راواخلي. که چیرې کومه ستونزه په څه نه پوهېدلاست، په کوم لغات نه پوهېدلاست، په کلمې نه پوهېدلاست، هغه در سره یاداشت کړئ. کولی سئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې که چیرې هلته موږ لینک شیر کړی وو، په هماغه لینک کې موږ ته هغه ستونزه شریک کړئ، او یا د یوټیوب چینل کې چیرې موږ ویډیو پورته کوو هلته په کامنټ کې هغه خپله ستونزه ولیکئ، موږ رسیدګي ورته کوو، تاسو ته پر وخت باندې ځواب درکوو. نو راځو پارټس اف سپیچ، د کلام اجزاوي، د کلام برخې. لومړی parts of speech is the combination of two words. د کلام اجزاوي چې دي د دوو لغاتونو څخه ترکیب شوی ده. دوه لغاتونه یو ځای شوي دي، د کلام یا parts of speech یې رامنځته کړی دی. لومړی parts معنا برخې، اجزاوي. دلته په انګریزي کې هم معناوي شته ورته، هم معناوي کلمې. parts means section, portion or a segment. دا ټول د برخو معنا لري یا د اجزاو معنا لري. دوهمه برخه د سپیچ یا وینا یا د کلام ده چې دا هم په انګریزي کې دلته معنا شوی دی. speech means saying, address, articulation. دا ټول د وینا یا د کلام معنا ورکوي. اوس تاسو په دې وپوهېدلاست چې د کلام اجزاوي یا parts of speech دغه خپله په خپل ځان کې د دوو لغاتونو څخه ترکیب شوي دي چې parts معنا برخې، speech معنا وینا یا کلام. اوس لاندې definition پیژندنه ده. definition یې اوس وایو چې څنګه وپېژنو د کلام اجزاوي، په کوم ځای کې استفاده کیږي او باید څه ډول استفاده کړو. words divided into various sorts according to their functions and grammar. Words divided into various sorts. لغاتونه پر مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي. لغاتونه پر مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي. According to their functions and grammar. د هغوی د وظیفو او ګرامر پر اساس باندې، یعنی لغاتونه پر مختلفو برخو ویشل شوي دي د ګرامر او د هغوی د دندو پر اساس باندې. یعنی دا ټوله یې د ګرامر او د هغوی د وظیفو چې کوم ځای کې دوی کومه وظیفه اجرا کوي، کومه دنده مخې ته وړي، دا په کل کې پر مختلفو برخو او اجزاو باندې ویشل شوي دي.
دا چې د دغه تعریف په کلي هدف تاسې وپوهیږئ نو زموږ راتلونکي درسونه هم سره تعقیب کړئ او اوس هم لاندې پر اجزاو او برخو باندې غږیږو. Parts of speech are 9 in number. د کلام اجزاوي عموما 9 دانې دي. یعنی تاسې باید که یو څوک پوښتنه درڅخه وکړي او چا سره د پوښتنې څخه مخ شئ چې د کلام اجزاوي څو دي، تاسې باید ډایرکټ ورته ووایاست چې د کلام اجزاوي نه دي. The parts of speech are 9 in number. You have to directly tell him that there are 9 numbers in parts of speech. For example, 1. The noun. The noun اسم یا نوم. Second, the pronoun ضمیر نومځری. The pronoun ضمیر نومځری. The verb فعل یا کړ. تاسې په تیرو درسونو کې هم د ورب سره څه ناڅه بلد شوي یاست. که مو تیر درسونه تعقیب کړي وي او تیر درسونه مو ریویو کړي وي د هغوی نوټ مو سره اخیستی وي. ورب فعل یا کړ ته وایي. دا بیا وروسته د کلام په اجزاو کې یو ډېره مهمه او اساسي برخه ده. یعنی د انګریزي ژبې ګرامر بې له وربه هیڅ معنا نه لري. یعنی ورب د انګریزي ژبې د ټوله ګرامر زړه دی. که چیرې ورب نه وي، چیرې افعال نه وي موجود، فعالیتونه نه وي موجود، کړنې نه وي موجود، هیڅ هم نه رامنځته کېږي او ګرامر هم نیمګړی دی. Fourth, the adjective صفت ستاین نوم. صفت یا ستاین نوم. The adjective. Fifth, the adverb. قید. The adverb قید. The conjunction ارتباط ورکونکی توری. ارتباط ورکونکی یا ارتباط ورکونه د هغه توري دي چې لغاتونو، جملو او نویو برخو ته ارتباط ورکوي او هغوی سره نښلوي. The preposition حرفی اضافه یا اضافي توری. The preposition حرفی اضافه یا اضافي توری. Eighth, the interjection ندایه توری. ندایه هغه اوازونه چې په ناڅاپي توګه باندې د درد، خفګان، خوشحالۍ، د حیرانتیا مختلف حالتونه کې د یو چا د خولې څخه وځي. دې ته interjection وایي چې دا هم د کلام د اجزاو یو ډېره مهمه برخه ده. 9. The article د تعریف توری. The article د تعریف توری. د article وروسته بیا پر دغه ټولو برخو باندې pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, interjection, article پر دې هر یوه باندې بیل تاسې سره بحث کوو، غږیږو. تاسې د دې سره په یو مجموعي توګه باندې په داسې طریقه باندې راولو چې دا ټول هغه د کلام اجزاوي دي، 9 برخې دي چې په راتلونکو درسونو کې پر دې باندې تفصیلي غږیږو. انشاءالله 40 درس به مو د ناونه څخه پیل سي چې هغه بیا وروسته د اسم برخې، جوړښتونه، ډولونه، د استعمال طریقې او د هغوی په هدف باندې پوهېدنه په راتلونکي درس سره وګورئ. نو د نن درس یا درویشتم درس همدومره و چې د پارټس اف سپیچ پیژندنه مو پکښې وکړله. تاسو دغه راسره په یاد کړئ. راتلونکي درسونه هم راسره تعقیب کړئ. زموږ سره یو ځای واوسیږئ. ډېره مننه. ژوندي اوسئ.